افغانان ولې تنګیږي په ټول پاکستان کې بیا بالخصوص په سند کې ولې تنګېدل ولې یو دم دا کیس راپورته موږ نه پوهیږو چې دا افغان کنسولیټ کې چې څوک ناست دي هر څوک چې دي مګر وخو پښتانه وخو افغانان هغه رویه اول وار د موږ پی ټی ایم د موږ تحریک سره وکړ چې هغه رویه نه په افغانیت کې شته هغه رویه نه په پښتونوالي کې وه و یوه پولیس یوې ادارې و یوه سرکاري شخصیت یا ادارې ته دا حق کم از کم پی ټی ایم نور کوي چې ته به افغانان ورونه غیر قانوني غیر عیني تور تنګوې او د پیسو کاروبار به دې جینې جوړ کړي مسلسل شپږ اووه میاشتې په دې کې یوازې پی ټی ایم لګیا و که چمن دی که تورخم دروازه ده پر دا باندې ته ولې رایله کوې چې د دوی سره یو اسناد نسته بیا چې ته دالته رایله کې دالته د دوی سره بتا اخلي پیسې اخلي پاکستان ادارې په وردی کې ملبوس وردی اغوستي په زراو روپۍ ته د یوه سړي څخه بتا اخلي په دې کې زموږ چند پښتانه ټرانسپورټران هم ملوثه دي پښتانه چې شپېته لکه ته قریب پښتانه په سند کې بالخصوص په کراچي کې ژوند کوي صرف دا روزه تېره سي پی ټي ایم به پر میدان باندې ولاړي خبره دا د اول وار چې کله دغه د افغانان ورونو نیول شروع سو خاص کر په سند کې دا اول کیس تقریبا پر 24 جولای 2022 باندې د 208 افغانان ورونو دا کیس موږ پی ټی ایم ته راغلی چې زموږ افغانان ورونه رالو چې پر ګډاب تاڼه باندې دلته پر 24 جولای 208 چې په دې کې ماشومان په دې کې زنانې په دې کې سپین ږیري بیمار خلک دا پکښې وو دا اول کیس موږ له راغلی نو د دا بعد بیا موږ خپل ترتیب شروع کړي کیس وکیلان مو ورله برابر کړو د وکیلانو ټیم مو ورله برابر کړي چې په دې کې زموږ د غورځنګ د سند د غورځنګ ملګرې وکیله زموږ تکړه غیرتمنه خورکۍ منیزه کاکړه په دې کې موږ د دې سره د مرستې دپاره زموږ د پی ټي ایم د سند چې کوم لیګل کمیټۍ ده اکبر سلیمان خیل د په مشرۍ کې موږ داسې دې ته ټیم ور برابر کړي نو دوی دا د افغانانو کار په مخه واخیستی افغانان ولې تنګیږي په ټول پاکستان کې بیا بالخصوص په سند کې ولې تنګېدل ولې یو دم دا کیس راپورته سو مخکې هم افغانان دلې اوسېدل دا شی نه و دا ولې وسو دا ځان ته یو خبره ده دا سیاسي مسله ده اصل په کراچي کې دا وخت کراچي د پاکستان تر آبادۍ پر بنیاد تر ټولو غټ ښار او دویم کراچي د پښتنو د آبادۍ پر بنیاد چې پښتانه دلته میشت دي د لرو بر افغانان پښتانه دا په ټوله دنیا کې د پښتنو افغانانو د آبادۍ تر ټولو غټ ښار کراچي دی دا وخت دومره پښتانه نه په کابل ښار کې سته نه په کندهار کې سته نه په کوټه ښار کې سته نه په پېښور کې سته څومره پښتانه چې شپېته لکه ته قریب پښتانه په سند کې بالخصوص په کراچي کې ژوند کوي دلته خبره دغه سند ګورنمنټ چې دا کار په مخه راواخیستی ولې راواخیستی په دې راواخیستی چې افغانانو په اړه کې دوی د پاکستاني اسناد لرونکي خلک هم تنګول شروع په درزنو زموږ هغه پښتانه ورونه د ننه کو چې د چا عمرونه تر 13 کاله کم هغو شناختي کارت نه درلودی حالانکه هغه به پاکستاني پښتانه وو هغو پاکستاني اسناد درلودو د هغو پلار د هغو خاندان د هغه باوجود په درزنو پښتانه پر دا اړ کې چې دا افغانان دي دا بیا ونیول د هغو پلرو به نادره ډیټا مکمله ورله راوړله چې دا مې زوی دی دا یې زه پلار یم دا یې ورونه دي د هغه د سکول به سرټیفیکټ به ورله راوړي د هغه برت سرټیفیکټ به ورله راوړي د هغه باوجود به عدالت دی په ضمانت ایله کوي دلته یو سند ګورنمنټ دغه ناروا کوله چې د افغانانو په اړ کې به پښتانه چې پاکستاني اسناد لري هغه به ګرفتاره کو او ورسره عدالت به بیا دا ناروا وکړه چې د هغه پاکستاني اسناد لرونکي بچي پلار ورونو به ثبوت ورله راوړي او عدالت مخ ته به کښېښوي چې دا تا په فارن ایکټ کې ګرفتاره کړی دی دا پاکستانی پښتون دی عدالت به دی بریکاوی نه دلته به 1 لک یا 1.5 لک یا 50,000 ضمانت ورکړي بیا به پیشان له راتلی یعنې دلته دواړه ځایه زیاتوب کېدی بیا د دې سره سم د سند پولیسو دغه زیاتوب کاوی چې هغه افغانان ورونه چې چاته پاکستاني نادره پاکستانی حکومت ودی ته افغان سټیزن کارډونه ورکړي
چې هغه بالکل قانوني طور دلته اوسېدلی سو، دلته کاروبارونه کولی سو، هغه د کاډو والا بیا تنګول وړل بیا په سلګونو هغه افغانان په جیلو کې دننه کو چې چا افغان سیټیزن کارت درلودی، پاکستان نادرا کارت د په جیب کې و، پاکستان ګورنمنټ ودته قانوني حق ورکړی چې ته دلته اوسېدلی سي، هغه بیا وړل تاڼې له بیا یوړو د پیسو ډیمانډ به یې ځینې وکړي چې چا به پیسې ورکړي، هغه به یې ایله کړو چې چا به پیسې نه ورکولې، افغان سیټیزن کارت به یې ځینې واخیستی، دی به په فارن ایکټ کې ګرفتاره کړ. نو دا ناجایزه خو ورسره کېدلې. د دې وجوهات دا و چې کراچي د پښتنو تر ټولو غټه آبادي ده، آبادي پر بنیاد غټ ښار دی. دلته پښتانه اوس راپورته سوي دي، پښتانه په کراچي کې هغه خپل بنیادي حقوق غواړي. کراچي کې پښتانه ټیکس ورکوي، کاروبار کوي. کراچي کې پښتانه دا مطالبه کوي چې و ماته دلته شناختي کارت د جوړولو اجازت راکول سي، دلته د زما و بچانو ته په تعلیمي ادارو کې د داخلي اجازت راکول سي، دلته د زما آبادی ریګولر کې دې ته د قانوني حق ورکړي. دا آبادیانې تر اوسه پورې دا د لیست کېدو اډر نه ورکوي. په لکاو روپۍ پلاټونه زموږ پښتنو اخیستي دي، هغه آبادۍ دی لیز اډر نه ورکوي. دا پښتانه په کراچي کې دا مطالبه کوي چې ماته دې د ووټر د ووټ اندراج حق راکول سي، د ماته دې زما حلقه بندۍ دې راسمي سي چې زه په ام پی ای په بلدیاتي الیکشن کې حصه واخلم، زما و آبادۍ ته دې تعلیمي ادارې راکول سي، زما و آبادۍ ته دې هسپتال راکول سي، زما و آبادۍ ته دې پارکونه راکول سي، روډونه دې راسم سي، سیورج لین، صفا اوبه، ګیس، بجلي دا دې راکول سي. حکومت د دې په بدل کې نه زموږ آبادۍ راریلیز کوي، نه و موږ ته دغه بنیادي حقوق راکوي. دلته د دې تر شا چند قومونه چې د هغو سرپرستي مختلف سیاسي ګوندونه کوي، هغه وار په وار د سند په ګورنمنټ کې حصه اخلي، دوی دلته حصه دار وي. هغه دغه ګورنمنټونه دغه مخصوص قومونه د ان اف سی ایوارډ په مد کې چې سالانه وفاق و دوی ته د آبادۍ پر بنیاد په اربونو روپۍ ورکوي، دوی راولاړېږي چې کله مرکز له ورسي زموږ د پښتنو آبادۍ په ګډه کې د دوی څه د آبادۍ پر بنیاد د مرکزه فنډ اخلي، او هغه پیسې چې راسي دلته بیا زموږ د پښتنو په آبادۍ کې یو روپۍ نه لګېږي. نو دا یو سیاسي مسله ده، دوی دلته پریشر راولي، بهانه د افغانانو جوړه کې زموږ دلته پاکستاني اسناد لرونکي پښتانه، هغه افغانان ورونه کوم چې افغان سیټیزن کارت لري، دغه تنګول په دې بنیاد کوي چې پښتانه به دلته بیزاره سي، پښتانه به په کراچي څه ووځي، خپلو علاقو ته به ځي، چې دا د دوی غلط فهمي ده. او دویمه خبره، کله چې دوی دغه افغانان ورونه د افغانستان راوړي پاکستان ته راځي، هلته لوږه ده، تنده ده، هلته بېروزګاري ده، هلته بې تعلیمي ورځې دي، هلته د صحت هېڅ ترتیب نشته، هغه ناجوړۍ له راځي، دلته یې خپل بچیان چې افغان سیټیزن کارډونه پاکستان ورجرا کړي دي، هغه دلې مزدورۍ کوي، ژوند کوي، نو مور و پلار و کوچني ورونه و بچیان پسې راځي، په هغه خپلو ورونو پسې دوی پر دروازه باندې که چمن دی که تورخم دروازه ده، پر دا باندې تی ولې رایله کوې چې د دوی سره یو اسناد نشته، بیا چې ته دالته رایله کې دالته د دوی سره بته اخلي، پیسې اخلي. یوه زموږ افغانۍ خور، یو ورور، یو سپین ږیري باندې په زراو روپۍ د پاکستان ادارې په وردۍ کې ملبوس وردۍ اغوستي، په زراو روپۍ ته د یوه سړي څه بته اخلي، رشوت جین اخلي، بیا دی را اړی، بیا د دا جسه تر کراچي پورې چې راځي 1500 کیلومتره لار ده، پر دا هر چیک پوسټ باندې 1000 2000 3000 روپۍ ته رشوت جین اخلي، بیا رایله کې چې تر کراچي راورسېږي بیا دی دلته غیر قانوني سي. نو دا سراسر ظلم دی او زیاتوب. دویمه خبره چې پی ټي ایم د دې دپاره څه وکړو، څه مدد یې وکړي. پی ټي ایم مخکې بیان کړي دي، پی ټي ایم یو اسمان نه دی نړولی. دا ځینې خلک په ناپوهي کې وایي چې پی ټي ایم د کریډیټ دپاره دا خبرې دومره هایلایټ کړي، افغانان ورونه موږ ایله کوو، موږ قطعا دا نه دي ویلي چې موږ په شنه زور په وچ زور رایله کوو، یا موږ ورلو د جیل و مخ ته کښېنستو.
موږ چې کوم هغه قانوني پراسیس کوم هغه قانوني چارې دي د هغه دپاره پی ټي ایم خپل ما مخکې بیان کو چې خپله وکیله د خپل وکیلانو ټیم چې مونیزه کاکړه یې مشري کوله دا زموږ تکړه غیرتمنه خورکۍ و دې ته موږ خپل د پی ټي ایم لیګل ټیم ورکوي چې د هغه مشري اکبر سلیمان خیل کوله او دغه وکیل دا زموږ خورکۍ دوه درې نور وکیلان چې هغه یو بلوڅ دي یو دوه سیندیان و دې ته باقاعده د تحریک د طرفه موږ و دوی ته فیس ورکاوئ و دا دوه درو وکیلانو ته حالانکې زموږ خورکۍ فیس یو روپۍ په دې مت کې نه دی اخیستی او د جیبه موږ په خبر یو چې بالکل دغه خورکۍ د جیبه په دې کیس کې پیسې لګولې دي نو موږ دا ټیم ور برابر کړي دا ټیم دې ټیم ته فیس پی ټي ایم ورکاوئ د سند پی ټي ایم او د دې افغانانو ورونو دپاره بالکل یو روپۍ د دوی نه اخیستله هلته مفت د دوی وکالت کاوئ او د دوی د ډیپورټ اډر به جاري کاوئ په دې منځ کې ځینې افغانانو ورونو باندې موږ غږ وکړو پی ټي ایم سند غږ وکړي ځینو په خپله چې د دوی خپلوان په دې کې زندانیان وو هغو د خپله مخه د کراچي پی ټي ایم سره حسب توفیق خپله مرسته به کړي موږ آفرین ورته وایو و هر هغه پښتانه افغان ته چې په دې کې د موږ سره مرسته وکړه د دغه مرسته موږ راواخیسته دا پیسې یو خو به موږ ته تنخواوي ورکولې وکیلانو ته دویم زیات موږ د دې کم چې تر 2000 زیات افغانان ماشومان خوندې مندې سپین ږیري بیماران په دا جیلو کې وو د دې دپاره دوايانې په وار وار موږ سره ویډیو پرتې دي موږ به اپلوډ کړي هم یې پر دې باندې بین الاقوامي چینلان لا خبر دي و دې ته کوریج ورکړی دي د دوی سره فوټیج د دوی سره ویډیو پرتې دي چې دا به موږ دا دوايانې وروړلې د یخ موسم په دسمبر په جنوري کې د دوی دپاره د بسترو د شړیانو بندوبست د هغه ماشومانو دپاره چې کوم په جیلو کې په درزنو د دوی دپاره فروټ د دوی دپاره کیلونې د لوبې شیان دا موږ په وار وار وروړي دي چې د موږ سره مکمل ډیټا د مکمل ثبوتونه پراته دي او ورسره په دې کې موږ د افغان کنسلیټ سره په اول وار رابطه وکړو موږ نه پوهېږو چې دا افغان کنسلیټ کې چې څوک ناست دي هر څوک چې دي مګر وخو پښتانه وخو افغانان هغو هغه رویه اول وار د موږ پی ټي ایم د موږ تحریک سره وکړ چې هغه رویه نه په افغانیت کې شته هغه رویه نه په پښتونوالي کې وه خو بیا داسې وسو چې بل افغان کنسلیټ کې چې بل ذمهواره رالی مولوي عبدالجبار هغه یې کور ودان هغه د موږ سره په دې کیسو کې لږ څه ډېره مرسته شروع کړه زموږ د ملګرو سره یې لیدل شروع کړو زموږ د وکیل سره زموږ د وکلا د ټیم سره لږ الیک سلیک لږ رابطې او چې څه د دوی په وس کېدلو هغه مرسته به شروع کړه نو یوه خبره دا کوو موږ چې په دې کې موږ نور هېڅ اسمان نه دی نړولی او یو کریډیټ پی ټي ایم د دې د نه اخلي پی ټي ایم به څه کریډیټ واخلي پی ټي ایم نه پارلماني دی چې سار ووټ غواړي نه بل شی دی چې سار به پښتانه افغانان زموږ دی توره یا زموږ مړانه بیانوي پی ټي ایم دا ټول د پښتونوالي د افغانیت په خاطر کړي دي او پر مخ به هم کوي او تیر وخت هم کړي دي اول وار خو چې کله دا چې ما درته بیان کړو چې 24 جولای 2022 کې دا کیس شروع سو مسلسل 6 میاشتې په دې کې یوازې پی ټي ایم لګیا و د نورو مختلفو سیاسي پارټۍ ذمهواره خلکو به موږ سره ثبوتونه پراته دي میسیجان ټلیفونونه یې پراته دي چې دوی به موږ له ټلیفونونه راوکړو پښتانه دي د مختلفو پښتنو پارټیانو سره تعلق لري د هغو ذمهوارو به موږ له ټلیفون راوکړي چې یاره موږ ته هم افغانانو ورونو ټلیفونونه کړي دي دا یې نومونه دي دا پر دا تاریخ ګرفتاره سوي دي نو پی ټي ایم دغه کار په مخ اخیستی دي یو لیګل ټیم یې جوړ کړی دی لہذا د دا افغانانو کار هم تی ور وکړي هغه موږ په ډېر جګ سترګو په ډېر افغاني ننګ باندې هغه موږ جن اخیستی دي او هغه کار موږ کړی دی په دې کې بیا داسې دا اوس آخري 2 میاشتې مخکې بیا پښتونخوا ملي عوام پارټۍ خپل د وکیلانو داسې د یو 2-3 کسانو خپل یو ټیم جوړ کړي هغو هم زموږ د وکیلانو سره کښېنستو پر دې باندې بیس وکړي زموږ وکیل منیزه کاکړي په ډېر پښتني ننګ غیرت باندې دا خبره ورته کړې وه چې بالکل د افغانان زموږ ستوی ورونه دي ستوی هم حق جوړېږي چې دا کار په مخه واخلي او دا پر موږ کړ باندې ډېر دروند دی دا کار
چې پی ټي ایم په مخ اخیستی دي نو د هغه پښتونخوا ملیان پارټۍ هغه وکیلانو ټیم هم دا کار بیا په مخه واخیستی یعنی په دا 2.5 میاشتې کې هغو هم برپوره کوشش وکړي بغیر معاوضه بغیر پیسې د دې افغانانو ورونو خدمت کړی دی که چیرې په راروان وخت بیا دغسې کار د افغانانو سره کېدی غیر عیني غیر قانوني تور باندې افغانان اوس هم موږ په پوهېږو په کراچي کې ځینې پولیس تاڼې دي اوس هم دا کار په مخ اخیستی دي چې صرف دا روزه تېره سي پی ټي ایم به پر میدان باندې ولاړي و یوه پولیس یوې ادارې و یوه سرکاري شخصیت یا و ادارې ته دا حق کم از کم پی ټي ایم نور کوي چې ته به افغانان ورونه غیر قانوني غیر عیني تور تنګوې او د پیسو کاروبار به دې ځینې جوړ کړی پر دا باندې که د تاڼې ګیرا و هم به موږ کوو که د اس اس پي اپس و مخ ته مظاهره و هم به موږ کوو او د دې افغانانو ورونو دپاره مخکې موږ څو مظاهرې وکړي چې پولیس غیر عیني غیر قانوني تورې تنګوي او بیا به هم کوي او موږ ته مختلفې تاڼې معلومې دي موږ سره نامینیټ دي هغه موږ ته معلومې دي چې د دې سم دم کاروبار جوړ کړی دي او یوه خبره په دې کې زه کوم چې په دې کې زموږ چند پښتانه ټرانسپورټران هم ملوث دي و هغو ته موږ خواست کوو و هغو ته موږ دا خواست کوو چې ما د خدای د پاک خاطر د دې افغانیت پښتونوالي په خاطر د چندو پیسو ټکو په خاطر دا مه کوئ چې خپل افغانان ورونه په 1,000 روپۍ ځینې راخئ او بیا چې دلته کراچي ته راورسوئ پولیسو رینجرز ته خبرتیا ورکوئ چې زما په ګاډۍ کې دومره افغانان دي دا ګرفتاره د دې کاره خواست درته کوو افغانان یاست غیرتمن خلک یاست پښتانه یاست دا کار ستاسو د شان د افغانیت د پښتو سره نه ښایي نو په آخر کې یو واره بیا موږ دا وایو که چیرې را روان وخت بیا پولیس یا رینجرز افغانان دغه رقم غیر عیني د ظلم په ترتیب باندې تنګول د دې خلاف په پی ټي ایم سخت ردعمل ښکاره کوي ډېره مننه